بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زموږ دکان د زنانو د شانو دی، موږ دلته بنګړي یا کالي د زنانو لوښي دا شان خرڅوو، نو زنانه راځي زموږ ته دا شان رانیسي، نو دغه د دې باندې دا شان خرڅول د شریعت په رڼا کې څنګه دی؟ تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دینی پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب په خپل کتاب اسلام الجدید معاشي مسائل جلد نمبر 4 صفحه نمبر 23 هغه دا لیکلي دي چې د ښځو د سړي سره او د سړو د ښځو سره بیع شراء شی رانیول خرڅول بالکل جایز دي، ځکه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها، حضرت بریره رضی الله تعالی عنها د هغې د اکاسه رانیولې په حواله ده انعام الباری جلد نمبر 6 صفحه نمبر 298 او دغه رنګه رواه البخاری حدیث نمبر 2150. لیکن محترمه پدې کې دغه خیال ساتل پکار دی چې د لاس مشتوته به پکې نه وي. داسې خلک چې هغه بنګړي ور په لاس کوي، علامه مفتی محمد یوسف لدرمي شهید رحمه الله په خپله فتاوا کې مسلون که حل کې هم دغه لیکلي دي چې بنګړي به نه ور په لاس کوي، نه په خپله نه چې نښې چې د دې سره ستا لاس ومشتي، او داسې بې ضرورته خبرې ورسره اوږدول به هم نه چې مسله کار په یوه خبره حل کېږي، د هغه سره بیا لس خبرې نه جوړول، ځکه الله جل جلاله د زړو د رازونو مالک دی. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه، الله جل جلاله فرمایي چې کم ته پټ ساتئ کم ښکاروئ په دې ټولو زه خبر یم. والله علیم بذات الصدور، د زړو په رازونو باندې خبر دی چې ته د دغه زنانه باندې سره سودا کوې، ته خبرې په کم نیت ورسره اوږدوې، ته د دې سره نږدې په کم نیت باندې نږدې کېږې، ته د دې سره لاس مشلی، دا ټول خو الله جل جلاله ویني، ځکه چې د نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم حدیث دی. وبما روي عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخية من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. الموسوعة الفقيهة جلد نمبر 10 صفحة نمبر 380 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جلد نمبر 2 صفحة نمبر 212 مجمع الزوائد جلد نمبر 4 صفحه نمبر 316 رجاله رجال الصحیح. نبی علیہ السلام فرمایي چې ستیسه څوک په خپل سر کې میخ ټکوي دا در دې ښه دی چې دی یو پردې ښځه مسه کړي. مسه څه مطلب؟ چې لاس ورسره ومشلی، که د لاس روغبړ ورکوي، که لاس ورسره مشلی، که نابضې نه هخې، که دغه رنګه بنګړي ور په لاس کوي، دا ټوله په دې کې دي. دا بهتره ده چې په سر کې میخونه ووایي خو د دغه ښځې سره ستا لاس ونه مشلی. نو محترمینو، کاروبار ورسره جایز دی، لیکن د هغه سره بې ضرورته خبرې اوږدول او لاس او ټچینګ میسینګ ورسره کول دا جایز نه دی. والسلام.